فرینډز دا وخت چې دی کیک ماشاءالله ریډي شو تاسو ته هم خیمه دا وګورئ دا دي 13000 روپۍ شو دي فرینډز دا وخت چې دی سر مې له خیره سره یې ګنجې کو دې نه خانه کې دې کسانو ته وګورئ دی نه به پې مبارکي م والو په مزه دا مبارکي زه یې لکه مبارکي شي پکې جزاک الله السلام علیکم مرګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپلې نوې ویډیو کې ویلکم کوم فرینډز دا وخت چې دی زه راغلی یم بازار ته او ځان سره مې ټول ملګري م راوستي دي تاسو ته پته لګېدلي چې زما 1000 سبسکرایبر برابر شوي دي نو هغې خوشحالۍ کې چې دی ملګرو له یو وړوکې شانتې پارټي کړې ده دلته اوس مونږ د بکرۍ دوکان ته رالیو دلته نه کیک الو دا وخت چې دی کیک ماشاءالله ریډي شو تاسو ته هم خیمه دا وګورئ او دې نه پس چې دی دې پیکینګ کوو او ځان سره وړو نور چې څه پروګرام یې به تاسو هلته ګورئ زه دا پیک کوم ستاسو 12 کسانو پسې رالیو پېښ وي استاد به م وایي چې دا څه په نادیده کو اورېدلي وو که نه نه وی نه ډېر سپیشل کار مو خو ډېر استاد خو ماشاءالله مونږ هم ډېر فین یو لیکن 1 سیکنډ دا څه وی یار دوستانو دا هم کیک ځان سره وایي نور ملګري راته بار ولاړ دي او بل دلته پې کوو انشاءالله هغې نه پس چې دی روانېږو بیا دا دي 13000 روپۍ شو دي ښه فرینډ زه چې دی ریډي شوم او بار ملګرو له اوس ورځمه او روانېږو دا دی راځئ خانانو راځئ زما صدرم راغشتی لکانو عبدالرحمانه خوشحاله یې که نه یار ډېر خوشحال یم کیک به خورو او که نه ملګري مې راوستي خو ډېر وران دي ډېر زیات وران دي په لاره ډېر زیات ورانې کوي او څوک هم ورسره زموږ په وس کې هم نشته چې منې کړو او مخکې چې کوم ملګري روان دی ځان له شیزونه پټ راغشتي دي او هغه دی خوري خو له خیره سره کیک فرانه لږ هم صحیح نه کړي آخر کار چې دی مونږ کلي ته راورسېدو فرینډز کیک خو چې دی هغه به کټ کوو خو هغې نه مخکې زه تاسو ته یو بل شیز هم ښودل غواړم چې پرون مونږه ډېره سپیشل ویډیو جوړه کړې ده دا ملګری و راسره دا ملګری و راسره اماد خان او عبدالرحمن خان او حسین خان چې دی اوس کور ته تللی دی هغه څه مطلب ضروري کار و نو د هغې دپاره ما ډېره غټې غټې قربانۍ ورکړي دي به تاسو ویډیو کې ګورئ خو پرون چې دی مونږ ویډیو جوړه کړې ده چې دا وګورئ د ویښتو قرباني هم ما په هغې کې ورکړې ده او دې نه پس چې دی زه به نښانې ته ځم او سر به ګنجې کوم خو ټول نه پهله چې دی کیک کټ کوم چې تاسو دا وګورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرینډز دا چې دی دا وخت کیک کټ شو اوس ملګري چې دی کیک خوري او مه کوه چې دی ماړه شي ډېر زیات وږي شوي دي ډېر زیات وخت شو چې مونږ دا کیک راغشتی و ډېر زیات مزه له مو کوو چونکې پیدل مونږ اډې ته تلي نو د هغې وجې دا وخت چې دی زه موجود یم او وقاص خان سره دلته رالی یم چې دا سر ګنجې کړم او بس مکمل صفایي ولو کې ډېر په ګرانه سره چې دی رالم څادر کې مې ځان پټ کړی و ما وی هسې نه که چا سر ته لاس واچولو او دا هر څه یې خوا کړو نو بس بیخي بس کار به وران شي دوستانو که په دې حل کې چا صحیح کو څه به وایي نو زر زر کینو چې سر ګنجې کو هغې نه پس چې دی انشاءالله په ویډیو کې به بیا میلاویږو فرینډز دا وخت چې دی سر مې له خیره سره یې ګنجې کو دې نه خانه کې دې کسانو ته وګورئ دی نه به پې مبارکي م والو په مزه دا مبارکي زه یې لکه مبارکي شي پکې جزاک الله مبارکي پې ټول نه راویشته او دې نه پس چې څومره ولاګونه م راځي نو بس دا وګورئ دا حل به مې او تاسو به مې ګورئ پکې نو بس دې نه پس چې دی لامبه ما چې صفایي وشي او هغې نه پس چې دی کور طرف ته به واپس ځمه نو دوستانو امید لرم چې نننۍ ویډیو به م خوښه شوي او که دا ویډیو م خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کوئ او مخکې شیر هم کوئ او اوس به زه تاسو نه په دې ولاګ کې دلته اجازت غواړم انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان بای بای